د نړۍ ټولو انسانانو د کورونا وایرس په حواله زه ستاسو سره یو وړوکی نظم شاملوم. دا وبا او دا تکلیف د ټولو دنیا شریک دی. زه د یو پښتون شاعر په حیثیت د نړۍ د ټولو بنیادمو سره دا خپل خیال د کورونا وایرس په حواله دا خپل خیال شریکول غواړم. دا داسې دومره دغه خبر نه ده چې بلا او آفتونه راغلي دي او بیا ختم شوي دي او د سره دنیا د الف نه بیا شروع شوې ده او بیا د یې پورې تللې ده او بیا د الف نه شروع شوې ده. روزانه د نن حرف آخر ماښام کوم حرف آخر چې نو سهار د حرف اول نه بیا هغه شروع کېږي، دغه ټکي نه واپس دنیا روانه وي او دغسې مسلسل دا یو مصیبت دی بیا دنیا ته رالوتی دی. زه د نړۍ د انسانانو سره دا خپل فکر په پښتو ژبه کې شاملول غواړم. د دې به زه بیا په اردو کې هم ترجمه کوم، خو اوس تاسو ته دا نظم پیش کوم. انساني تاریخ ځپلی دی جنګونو، وباګانو، بلاګانو او رنځونو. دا کنډرې چې موندې شي په میرو کې، دا تاریخ دی د خاموشو اوازونو. یو د ژرندې پل په عرش دی، بل دا فرش دی. دا میچنه ده سرخیږي په سرونو، سر د ځمکې څو څو ځله آباد شوی، بیا وران کړی څو څو ځله آفتونو. نننۍ دنیا یو کلی حسابیږي، وطنونه حسابیږي په کورونو. هر سړی نن د یونان هغه گنجی دی، وړي د لاس ته لیکي غرونه د علمونو. د یوې ګوتې په څوکه هر څه کېږي، دا میوې دي د تحقیق د کمالونو. او نن ګران شوی او ورک شوی، نن ورک شوی چېرته جام سفال نشته، دی غالب ساغر جم په کثرتونو. او مونږ به وی دلته په مینه پابندي ده، مونږ به وی دلته په مینه پابندي ده. دا خبره نن رښتیا کړله وختونو. او وبا سخته پابندي په لاس کې راوړه، په چونګاره او په غاړه په لاسونو. دا غزل د امیر یو سیری باټری ته، کرونا یې کړله داخله په شعرونو.